سلامونه نیکې هیلې مې منئ. خدای تعالی دې وکړي چې تاسو په روغ جوړ او د صحت جامد در تن وي. نن غواړم واتساپ د یوټیوب چینل څخه تاسو ته یو بل ډېر په زړه پورې اپلیکیشن وړاندې کړم. خو دغه اپلیکیشن د څه لپاره دی؟ دغه اپلیکیشن د ټولو لپاره دی. هر څوک کولی شي له دغه نه استفاده وکړه، ځکه ضرورت دی اوس د دې لپاره چې موږ مثلا د یوې بلې ټولنې سره یو بل وګړي سره چې هغه په بله ژبه خبرې کوي د هغو سره ارتباط جوړ کړو، نو د هغو دپاره باید موږ د هغو په ژبه باندې پوهېږو، د هغو ژبه زده کړو، یا یو داسې اپلیکیشن له موږ سره وي چې تر څو پورې موږ ته هغه ترجمه کړو. نو او هغه هم په آفلاین ډول، ځکه په هر ځای کې موږ انټرنیټ ته لاسرسی نه لرو. ځینې ځایو کې دی چې هلته موږ انټرنیټ ته لاسرسی نه لرو. ګوګل ټرانسلیټ اپلیکیشن زه مطمئن یم چې تاسو د نوم اورېدلی وي، استفاده به هم ترې کړې وي، خو د هغو به په یو تخنیک باندې تر ډېره حده پورې ډېر کسان نه پرې پوهېږي چې هغه د هغو نه تاسو کولی شئ چې په آفلاین ډول هم استفاده وکړئ. راځو موږ دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړی دی چې اوس یې نوی ورژن هم راغلی دی، کولی شئ تاسو د ځان لپاره اپډیټ هم کړئ. سمه ده، وګورئ په دغه ډول سره. او دغه اپلیکیشن تقریبا وګورئ ته 2 میلیونو زیات څنګه شوی دی، ډاونلوډ شوی دی چې ډېرو خلکو ډاونلوډ کړی دی. نو وګورئ کله چې تاسو دغو اپلیکیشن ته راغلله، یا دلته به تاسو کلیک وکړئ په دغو 3 ډاټونو باندې کومې چې دي. نو که چېرته تاسو خپل ایمیل ادرس کې ورکوئ کې ورنه کوئ، هېڅ مشکل تاسو ته نه جوړوي. سمه ده، تاسو به راشئ دلته وګورئ کوم چې آفلاین ترانسلیشن دی، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړه، دلته مختلفې ژبې دي. وګورئ هره ژبه تاسو کولی شئ چې د ځان لپاره یې ډاونلوډ کړئ، چې تر څو پورې بیا وروسته تاسو کولی شئ چې هغو ژبې ته په آفلاین ډول سره مکمله څو څپې څومره خطه چې وي هغو ته تاسو کولی شئ چې ترجمه وکړئ. د مثال په ډول سره وګورئ، زه غواړم چې عربیک ژبه د ځان لپاره ډاونلوډ کړم. وګورئ بخښنې سره عربي ژبه چې ده 45 MB ده، مکمله 45 MB ده عربي ژبه. د مثال په ډول سره زه ځم یو بله ژبه ګورم. وګورئ هندي ژبه د مثال په ډول سره ګورم. وګورئ 46 MB هندي ژبه ده. همدغه ډول کومه پارسي ژبه، پرژن ژبه چې ده، هغه ژبه موږ د مخکې څخه ډاونلوډ کړې ده. نو کله چې تاسو یعنې دغه ډېر کمه MB ده، وګورئ په اردو ژبه کې 53 MB ده، مکمله ژبه یې ده. نو کله چې تاسو په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ، نو تاسو ته به هغه ژبه څنګه شي، ډاونلوډیشن ته ولاړه شي. وګورئ تاسو به وکولی شئ چې هغه ژبه د ځان لپاره ډاونلوډ کړئ او د هغو نه په آفلاین ډول سره استفاده وکړئ. نو په همدغه ډول سره مختلفې ژبې تاسو کولی شئ چې دلته انسټال کړئ او استفاده په آفلاین ډول ترې وکړئ. نو دغه بعد موږ نوې ویډیو تر بلې او راتلونکې ویډیو پورې تاسو په پاک رب سپارم، ښه چاره ولرئ. د خدای په امان.